زاخیوال د سولې په اړه د دواړو لورو رازونه ښکاره کړل. سلام دوستانو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د ولسمشر ارشد پخواني سلاکار او پاکستان کې د افغانستان پخواني سفیر حضرت عمر زاخیوال له افغانستان رو خبري شبکې سره په یوه مرکه کې ویلي د سولې د هوکړې د لاسلیک اصلي معنی د دواړو لورو ترمنځ بې باوري ده. نوموړی وایي په دوحه کې وروستي مذاکرات د هوکړې په جزئیاتو نه بلکې د اعتماد سازۍ د فضا رامنځته کولو په اړه روان وو. زاخیوال همداراز وایي مذاکراتو ته هیله مند دی، خو دا مذاکرات په یوه او دوه ناستو د 15 لسیزو جګړو نشي ختمولی. زه هیله لرم چې حکومت د سولې مذاکراتو کې خنډ جوړ نه کړي او مؤثر او مسؤلانه رول ولوبوي. موږ ټول د نظام بقا غواړو. د زاخیوال په خبره د سیمې د هیوادونو ترمنځ رقابتونه افغان سوله کې خنډ ایجادولی او جګړې ته شدت ورکولی شي، خو په وینا یې پاکستان لپاره له امریکا سره اړیکې مهمې دي. له همدې کبله څومره چې د سولې مذاکرات پرمختګ کوي، پاکستان هومره له امریکا سره بیرته نږدې کیږي. حضرت عمر زاخیوال همداراز د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه د افغان حکومت د قناعت لپاره ټینګار کوي او وایي اوربند د ټولو غوښتنه ده، مګر د تاوتریخوالي راکمول هم باید چې استقبال شي.